السلام علیکم. زه بختیار ساحل یم. تاسو وایګل یوټیوب چینل ګورئ. درنو لیدونکو، بیا هم د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ټیسټ لوبې په تړاو خبرې کوو. 2 ورځې پای ته ورسېدلې. افغانستان له نیکه مرغه 500 پلس رنزونه وکړل چې په ټیسټ کرکټ کې په لومړۍ پاڼۍ کې دا ډېر زیات رنزونه دي. دلته څو مهمو خبرو ته ستاسو توجه رااړو. ځینو ملګرو پوښتنه کړې ده د ټیسټ کرکټ په هغه جوړښت او سیستم باندې د ځینو ملګرو سر نه خلاصېږي. افغانستان به دلته د افغانستان توپوهنه پای ته ورسېدله. دلته اوس د زیمبابوې توپوهنه شروع شوې. افغان لوبډله باید زیمبابوې لوبډله وړاندې له 500 رنزونو آوټ کړي، او دا یقیني خبره هم ده چې آوټوي به یې تر 200 پورې آوټ کړي. نو هلته به 300 رنزونه په دوی باندې قرض پاتې شي. نو بیا موږ دا ټیم فالوان کولی شو، یعنی دوباره د بیټینګ بلنه ورته ورکوو. بیا به دوی بیټینګ کوي. که چیرې په دویم بیټینګ کې هم دوی دغه 540 یا 45 رنزونه پوره نه کړل، نو افغانستان به په یو اننګز باندې او 2 رنزونو باندې دغه میچ وګټي. که چیرې زیمبابوې وتوانېږي چې دغه 500 رنزونه پوره کړي، نو په دې صورت کې به زیمبابوې بیا څومره چې اضافه رنز کوي، افغانستان به هغې نه وروسته دویم بیټینګ کوي. بیا به د دوی اول هغه رنز پوره کوي، د دوی قرض، او هغې نه بعد به بیا ټارګټ ټاکي. خو زه چې څومره سوچ کومه دا 500 منډې چې دي په لومړۍ پاڼۍ کې د زیمبابوې غوندې لوبډله شاید ونه کړی شي چې دغه هدف ته ورسیږي. که څه هم بیټینګ پیچ د ډېر فلټ پیچ ده، په دې باندې یعنی که څه هم یو څه سلو بیټینګ زموږ وشو، خو بیا هم که دغه 2 ورځو کې موږ لږ په دې اخره کې اګریسیو بیټینګ شوی وای، ښایي دا هدف لوړ وای، یعنی اوس به 6.5 هدف وای. خو دا ډېرې زیاتې منډې دي. 1 وکټه 2 وکټه چې په سر کې د زیمبابوې د لوبډلې لویږي، او یا راشد او حمزه یو ځل هغه لاین و لینتو هغه سیستم جوړ شي د دوی د توپ اچونې، نو زه باوري یم چې دغه لوبډله به سبا د غرمې تر لنچ بریکه پورې شاید په 3 ورځ باندې د زیمبابوې لوبډله آوټ شي. حشمت الله شاهدي یقینا یو ریکارډي پاڼۍ تر سره کړله چې دا د افغانستان په کرکټ کې ریکارډ ثبت شو، ځکه لومړنی افغان شو چې ډبله سلیزه وهي، یعنې غبرګه سلیزه وهي په ټیسټ کرکټ کې. دې نه مخکې چا نه وه وهلې. په لومړنۍ سلیزه رحمت شاه ترلاسه کړې وه، غبرګه سلیزه حشمت شاهدي ترلاسه کړله. د ټیسټ کرکټ همدغه خوند ده، لکه حشمت شاهدي چې څومره توپونه ولوبول او هغې نه وروسته د غبرګه سلیزه ترلاسه کړله. په ټیسټ کرکټ کې دا ډېر مهم شی ده. سټرایک ریټ شاید ډېر زیات مهم نه وي، خو ټیسټ کرکټ کې تر ډېره پورې اوریج او ستا هغه ټیم چلول، یعنی حشمت په 2 ورځو کې مکمل دی په کریس باندې ولاړو. د دغه ټیمپرمنټ، د دغه جذبه، د د انرژي، د هغه بیلنس، دا هر څه ښکاره شول چې حشمت شاهدي د دنیا په سطحه باندې یو قابله او یو پوره لوبغاړی ده. لوبډل مشر هم ښه پاڼۍ وکړه. پاڼۍ د ستایلو وړ ده، یعنې 115 رنز یا 80 رنز یا 80 رنز، دا کمې منډې نه دي، دی د ستایلو وړ دي. خو بیا هم موږ نن ولیدل په لوبډله کې حشمت الله شاهدي نه علاوه موږ سره بل ځوان چې و په نننۍ لوبډله کې، هغه شاهد کمال و. شاهد کمال یعنی په بیټینګ کې ورته موقع ورنغله، او په بالینګ کې نو چې حمزه وي شاید هغه ته ډېر چانس ورنکړي. کیدای شي 15 شپږ کوم وخت کې چې وکټه نه پرېوځي، نو د بالر لپاره د توپ وهونکي لپاره د یو نوي چاره وستلو په خاطر باندې کیدای شي دوی یو آپشن استفاده ترې نه وکړي د ده نه، د جاوید نه. نو ځوانانو سره په دې ټور کې یو څه ښه برخورد نه ده شوی، مسلکي برخورد ورسره نه ده شوی. دا صحیح خبره نه ده. که څه هم ډېر ملګري شاید په دې مسایلو باندې د هغوی سره نشي خلاص، خو دا یوه ستونزمنه خبره ده د افغانستان فیوچر ته. موږ چې ځوانان غواړو، تاسو ابراهیم ځدران ولیده په اوپنینګ کې، یعنې ډېر ښه پایلې افغانستان ته ورکړه. حشمت شاهدي اوس هغه د موږ وینو، ناصر جمال 55 ناسوځېدلې منډې. نو دا ټول مسله چې ده د لوبې په آخره کې بالاخره سره صحیح توګه راټوله شي، ځکه 3 ورځې لا هم د لوبې پاتې دي. زه امید لرم چې افغانستان دغه لوبه 4 ورځې په آخره کې یا د 5مې ورځې په نیمایي کې زیمبابوې لوبډله 2 ځله آوټ کړي، یعنې 20 وکټې اخیستل دي. او دا کمال نو موږ وینو، موږ داسې بالر لرو راشد خان، امیر حمزه،
او دغه دواړه په سپین کې نو دا کسان کولی شي چې دغه زیمبابوې لوبډله 2 ځله آوټ کړي. ډیره مننه درنو لیدونکو، موږ به بیا هم راځو د لوبې په وقفه کې به تاسو د ټیسټ کرکټ نه خبرو. په بله ویډیو کې به تاسو د فالوان په هکله معلومات درکو چې فالوان په کرکټ کې څه شته وایي.